څو مهم تازه او لنډ خبرونه. ملا هیبت الله ولې اندېښمن دی؟ د بشري حقونو د څار سازمان څه وایي؟ پاکستان ته څومره کسان د ویزې له لارې تللي دي؟ او د دوی تر څنګ ډېر نور مهم تازه خبرونه هم شته، نو ویډیو تر اخره وګورئ. پخوانیو چارواکو ته اوس هم د تیر په څیر د ګرم او سوړ ژوند اسانتیاوې برابرې دي. افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت پر راتګ سره خلک اړ شوي دي چې خپل ماشومان او د وجود غړي پښتورګي او نور خرڅ کړي. خو ډېرې پخوانۍ سیاسي څېرې په افغانستان کې او هم بهر کې د ښه او سهولت ډک ژوند اسانتیاوې لري. ملا هیبت الله د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې له هېواده بهر وځي. پاکستان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي له هغه وروسته چې د ویزې ورکړه آنلاین شوې د اسانتیاوې پکې راغلي دي، نو شاوخوا 182 کسان پاکستان ته د ویزې له لارې ورغلي دي. یونیسف د یونیسف ادارې په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې ترنګیله کیږي او دوی اړ دي چې صحیح نظام د ساتلو او افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره لاس په کار شي. کابل کندهار د کابل کندهار په لویه لار د کمپنۍ سیمې د پله د بیا رغولو چارې بشپړې شوې دي. د دغه پله په جوړېدو سره خلک او موټر چلوونکي خوښ دي. دوی وایي وړاندې تر دې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. ناروې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکین هویټ پلیټ له تمویلونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر له افغانستان سره د مرستې لپاره د خوړو نړیوال سازمان او یونیسف په واک کې ورکړي چې مخکې ورباندې هوکړه شوې ده. طالبان د بشري حقونو د څار سازمان وايي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نه وي پر ځای کړي. درنو لیدونکو دا او د نن ورځې مهم او تازه خبرونه چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل، د نورو همداسې ویډیوګانو لپاره زموږ د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، د خدای پامان.